د دې دویم نشست آغاز کوو. دا هم د ناموس خان ناموس صاحب په صدارت کې کېږي او مشر میلمه چې دی نو هغه دستار یوسفزی دی. که د کور د درد د دوړو نه راپټ شو خو په ښار کې د غم لړې وي، لوګې وي او د زخمونو جامې واغوندی چې ورشو لیونو په میخانه کې پسرلی وي. د ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب په دې ښایسته شعرونو د کلام دپاره د اواز ملکڼ نایب صدر عبدالکبیر عطا صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی عبدالکبیر عطا صاحب. زه به یو کلام ووایم تازه دی چې که سپین رښتیا ویل دی نو دنیا هم رانیده. که سپین رښتیا ویل دی نو دنیا هم رانیده، په چا که ورانیده که نه په ما هم رانیده. د دې نه اندازه ستا د دروغو لګېدله، خبره به په خوله کې روغه ستا هم رانیده. او شی دی چې خفه ومه په دې چې تا زما غیبت کولو، خوشحاله وم په دې چې مې ګناه هم رانیده. مننه جی. خفه ومه په دې چې تا زما غیبت کولو، خوشحاله وم په دې چې مې ګناه هم رانیده. او بیا هم تاوان منمه په سر سترګو ستا د اوښکو، خالونه به په مخ دې خامخا هم رانیده. مننه جی، مننه. او بیا هم تاوان منمه په سر سترګو ستا د اوښکو، خالونه به په مخ دې خامخا هم رانیده. او ما ځکه اتفاق ستا د خبرې سره وکړو، خبره ځان له کوي بیا هم رانیده. مننه. ما ځکه اتفاق ستا د خبرې سره وکړو، خبره ځان له کوي بیا هم رانیده. که یو خوا یې وعدې د آبادۍ په جار کولې، نو بل خوا یې د لاسه پښتونخوا هم رانیده. که یو خوا یې دعوې د آبادۍ په جار کولې، نو بل خوا یې د لاسه پښتونخوا هم رانیده. او دلال چې مو د منځه عطا وویستلو ښه شوه، ګنې نو زمونږ خپل منځ کې سودا هم رانیده. مننه.